جواب څه دی ملا جانه خوږ مې زړه دی ملا جانه دغه ښه دی ملا جانه دغه نه دی ملا جانه. جواب څه دی ملا جانه خوږ مې زړه دی ملا جانه دغه ښه دی ملا جانه دغه نه دی ملا جانه مونځ کولی شي که نه دی چې نشه دی ملا جانه چې د مور خبره نه اوري نو سپیره دی ملا جانه. مننه چې د مور خبره نه اوري نو سپیره دی ملا جانه ښار کې څنګ به نه ورکېږي چې د غره دی ملا جانه ما امیر له تعویضو که څوک خفه دی ملا جانه. عاجز صاحب دا غزل کې راته زمزمه کوي ډېره مننه. دغه شیونه د ملګرو ته ډالۍ وي چې د سالار صاحب غزل دی ځکه هر څومره دردونو غېږ کې شپې کومه نه مې نشه چېرته کې کړې نه نشې کومه ځکه هر څومره د دردونو غېږ کې شپې کومه نه مې نشه چېرته کې کړې نه نشې کومه تا چې پروا را باندې ونه کړه په مخه لاړې دا د بچا ته د خپل ستړي ژوند قصې کومه تا چې پروا را باندې ونه کړه په مخه لاړې دا د بچا ته د خپل ستړي ژوند قصې کومه زه د چا مینې ګرانه دومره دردولی یم چې زه د چا مینې ګرانه دومره دردولی یم چې اوس چې نامه د مینې اورمه توبې کومه دومره به تا ته زه ازار د سترګو توره کوم دومره به تا ته زه ازار د سترګو توره کوم زه ستا له غمه چې په ویښه څومره شپې کومه خدای خو دې تل سورې زمونږ په سرونو لري خدای خو دې تل سورې زمونږ په سرونو لري زه به مانځه کې سوال صحت له د بیبې کومه چېرته په ژوند کې به هېڅ کله ګناه نه کومه هر وخت د ځان سره یارانو دا وعدې کومه زه د بعضې شاعرانو شان غزل نه لیکم زه په غزل کې خیال د هرې قافیې کومه ستا محبت په ما امیر داسې څه چل کړی چې ستا محبت په ما امیر داسې څه چل کړی چې په زړه ستی شو مې یقین وکړه لمبې کومه. ډېره زیاته مننه سالار صاحب دغه اخري غزل زمونږ دغه ادبي برخې و ستاسو دغه رونو دغه نورو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې د دیر میدان نه رالی ډېره زیاته فاصله ده په لفظونو کې نه بیانېږي چېرته دواوا او چېرته دیر خو دغه مینه چې تاسو یې مجبوره کړې انشاءالله دا تاسو په ما باندې یو پور دی زه به ستاسو خواله درځم انشاءالله او تاسو سره بعد کې بیا نورې خبرې اترې کېږي. ډېره زیاته مینه او مننه کامیاب شه جس صاحب.